شیخ کردیو ډاکې به کولې غلاګانې به کولې ټولو ورځ نو یو ځل یې ډاکه وکړه تورې ورسره دي او د دریاب غاړې له لاړل شپه ده او په دې سوچ لاړل چې دلته څوک به وي نه نو موږ به د خپل غلا تقسیم کړو چې هلته لاړل کېناستل خپل غلا هم تقسیم کړه او د سبا رڼا پرې راوخته دا شیخ کردی وی ما ډډه والا کردستان د عراق سره خوا کې اوس هم علاقه شته ډډه مې والا وی چې ډډه مې والا مخامخ را د کجورې یو بوټی و او په هغې کې زړې زړې کجورې وې نو یو قارغه راغی او د قارغه دا کجوره په مخوکه ونیوله او راویښه کوله او پر یې واو 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 اوچته شوه چې اوچته شوه نو زور یې ورکړه د کجورې له او په مخوکې ته اډوکې وویسته صرف مغز یې خوله کې پاکته شو او دا مغز یې بره د کجورې په تنه کې راوغورځاو بیا راله بله کجوره یې راوشکوله او چې به یې څنګه راوشکوله نو په مخوکه به یې زور ورکړه اډوکې به یې تیخ وغورځاو او چې کم به هغه مغز پاتې شو نو پر به یې داسې وزرې به یې والې او هغه به دا کجورې په هغه تنه کې د بره نه راغورځاو نو دا شیخ کردي وی دا د ډاکوانو چې کوم مشر دی وی زړه کې مې سوچ وکړو چې د دې کجورې په دې تنه کې د دې قارغه بچي دي ځکه خلک خپلو بچو له رزق وروړي دلته بچي دي او دا رزق دا کجوره دا د خپلو بچو ته ورغورځوي خو حیران په دې ما چې بچو سره کینی ولې نه د بره نه ولې ورغورځوي نورې مرغۍ خو لاړ شي نو بچي سره په څانګه کینی او په جاله ورسره کینی نو په خوله کې وله د خپلې خولې نه خوراک ورکوي او دا قارغه د خپلو بچو ته د بره نه ورغورځوي نو ما وی ته راشه د قارغه دا بچي وګوره د قارغه بچي به تاسو چېرته لیدي هم نه ډېر په محفوظ ځای کې خپل بچي راوړي بره ورو ختم کجورې ته چې ورو ختمه او د کجورې تنې دې ډټ ته مې وکتل نو یو اجدها خامار دی پکې او داسې خامار دی چې خولې وازه کړې ده او چې ما ورته وکتل نو ما نینې په سترګو ړوند دی دې قارغه چې څومره کجورې راغشتې دي نو دې خامار لې په خوله کې غورځولې دي خامار یې خوري ړوند خامار د کجورې په ډټ کې الله اکبر یا خدایا ته څومره د لوی قدرت او د طاقت خاوند دی خدایا دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکې دا خو د یو بل دشمنان دي قارغه ته خو چې پته ولګي چې دا خامار یو پوټی غافل دی عمده قارغې تخته یو خوري او که د خامار ته پته ولګېدله چې دا قارغه زما د قابو لاندې راځي نو دا خامار پې ټک لګی یو خوري نو خدایه د یو بل دشمنان او ته دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکې او خدایه څنګه روزي ولا بیا ورکې اوله څونه خواري کوي کجوره ولا ورکوي کجوره څونه قیمتي شی دی او ډوکې ته ولا وباسي یا الله دشمن له خو د دشمن په ذریعه روزي ورکې ماله به نه راکې د غلاګانې کو ماله به نه راکې د ټولو ډاکې کو دا زما عقیده خرابه ده کوم سړی چې دې ته په سوچ کې دی چې د بل دا جیب به څنګه ووام د ده په خدای یقین نشته کوم سړی چې په دې سوچ کې دی چې دا 2 نمبر شی به خرڅ کم او د ده نه به پې مال وګټم د ده په خدای بروسه نشته دی دوکه کوي د اخر خرابی خو ځان له بچو له رزق ګټي د ده په خدای یقین نشته د ده په خدای اعتماد نشته ګنې کمبخته چې کاروبار کې نو په خدای اعتماد وساته نو الله به په دې کاروبار کې درته برکت واچوي او که ته لږه ګټې نو خدای به دله پکې ډېر برکت واچوي بعضې وخت کې سړی ډېره وګټي برکت پکې نه وي څنګه برکت پکې څنګه نه هلته ورته بیماري جوړه شي هغه پیسې ترې ټولې په هغې لاړې شي هلته ورته دشمني جوړه شي پیسې په هغې لاړې شي هلته ورته عدالت جوړ شي په تاریخونو باندې لګیا دي وکیلان پیسې ترې ټولې په هغې لاړې شي هلته ورته بل غم جوړ شي پیسې ترې په هغې لاړې شي نو پیسه دې ډېره وګټله لیکن پاتې در سره نه شوه تباه شوه یا دا پیسه وګټې بینک دې ته ډک کړی دی کارخانه دې هم جوړه کړې ده ځمکه دې هم جوړه کړې ده او ټس مړ شوې ته لاړې در نه شاته پاتې شوه پیسه کمه پیسه ده هغه ده چې نبی علیه السلام فرمایي ته واغوندې هغه ده چې ته وخورې هغه ده چې ته په کور جوړ کې پکې اوسې دا ستا پیسه ده او چې در نه پاتې شو دا ستا نه ده دا ستا د وارث پیسه ده او چې لږه دې وګټله لږه
ډیره نه ده لږه ده خو بېغمې نه درته دشمني شته نه درته بیماري شته نه درته اسپتال شته نه درته لانجه او غم شته ښه بېغمه لږه ډوډۍ ده خو ته پې خپل صابرې او په امن او په خوشحالۍ کې او خپل مونځ کې او خپلې ورسره روجې نیسې قسم په خدای چې د هغه کروړونو دا لږه پیسه ښه ده په اطمینان خدای خوړه که الله روزي دشمن له د دشمن په ذریعه ورکې او زه غلا کوم ټوله ورځ منډې ترړې وم پردي کورونه درولسۍ کوم چې کوم باندې به د شپې ورځو او ټوله شپه ځم او پردی کنډرې کوم او غلا کوم یا خدای رزق خو ته ورکې بس وي د نن نه پس مې توبه او په سچه توبه داسې توبه هم نه ښه مضبوطه او ښه په سچه باندې توبه رزق خو خدای ورکوي یو بزرگ وی نیک سړی دی مکه مکرمه کې نه مې بچی شته نه مې ښځه شته هېڅ څوک مې نشته یک تن ہے بس یک تن ہے لاړم راځه بیت الله له دلته څه کې مکه کې مې مزدوري به کوله او ځان له به مې روپۍ ګټله 2 روپۍ دونه به مې ګټله چې په هغې به مې د خېټې ګزاره کېده او بس طوافونه به مې کول عمرو ته پروتم منځونو ته پروتم چې هېڅ نه ښځه شته نه بچي شته نه مور پلار نه تربورې سم نشته راته خدای دې کور کې ولې په ښځه تېری حجونه هم کوه او د خدای کور کې سملا هوټل ترې مجد نشته شپه به مې بیت الله شریف په جومات کې کوله او سهار به مې ځان له لږه مزدوري وکړم په 2 درېمه څلورمه ورځ دونه چې زما پې ګزاره کېږي زمزم او به به مې څکلې او طوافونه کوه او چې مړ چې څوک به دې ښخ کړي وی د حج ورځې دي یو بوډا سپینګیری سړی دی په سترګو ړوند دی او کونټه یې ورسره ده ټک ټک کوي او دی بوډا اواز وکړ یا خدای مو بخه زه ډېر عجز او مسکین او فقیر یم سوالګر نه دی بوډا بابا سوالګر نه ډېر عجز او مسکین او فقیري خلکو او امامتي کوم پیسې مې لږې جمع کړې وې حج لراله یو لور مې ده په کور کې بل مې څوک نشته حقه یو لور مې ده نو چې راتلم نو لور مې چرګو هګۍ مګۍ خرڅې کړې وې کور کې ځان له بعضې زنانه څوک پیوې کوي خرڅوي او څوک پرتوغاښ کوي خرڅوي لور مې ځان له څه ټک ټک باندې پیسې جمع کړې وې وی بابا چې حج له ځې دا پیسې والا ماله په یو امیل راوړه اوس هم خلک د پاک ځای نه مال یو نښه راوړه نو خلکو ما هغه لور له د هغه چرګو هګۍ مګۍ خرڅې کړې وې پرتوغاښونه پیوې خرڅ کړي نو په هغې مو والا امیل واخېسته چې دا به لور له یو سم ارانه روک شوی دی خدای مو بخه که چا منتی نو مال راکې چې زه کور ته ځمه نو لور به ما ته کوڅې ته نیغه نیغه ګوري او په تمه به وي چې ماله به پلاره میل راوړي او په ډېره لږه لږه جمع کړې نه امیل لا نه روک شوي دا لک وی دا امیل ما یو څو ورځې مخکې مونتی و مونتی مې و دا چې کوم بیت الله کې دیره دی امیل مې مونتی و ډېر ښایسته مزېدار امیل و او شیطان راته وایي چې بس دا ډېر شی دی او بس که خیر وي ښځه دې پې کېږي او قابو کا لیکن بل طرف ته تړه وایي چې نه 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 که زه دې څوک مالک پیدا شو ورکوم به نو زه په دې اړه ته نبي علیه السلام فرمایي یو خو فرشته ناسته ده او فرشته ورته نیکې خبرې ور اچوي بل خو ورته شیطان ناست دی او شیطان ورته د ګناه خبرې اچوي دا فرشته ورته منځ وکړه ناوخته کېږي شیطان وي مړه خیر دې وروسته به وکړې یو ځای به یې وکړې ځای دا بېلمازه سړي ته وایي سبا به پې شور وکړې رستو کوي لیټ کوي ورو رسول الله مبارک فرمایي چې د نیکۍ دا خبره کله دی فرشتې درته وکړه نو فورا په عمل کوه او چې دا شیطاني وسوسه راځي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ګس طرف ته ورسره لاړې توکه بچ بشي نو ما ته یو خوا شیطان دی چې دا خو ډېر قیمتي امیل دی خپه پې کېده بل خوا فرشته وایي نه د چا غریب نه به روکې ورې کا نو بس دا فرشتې مې ومنل او لګیم زم مالک طلب کوم خو چې د بوډا اواز مې واورېده چې زما لور به زما لارې ته ګوري
او زیاده تمه به دی امیلی چې بابا برا لامل راوړي اے خلک هغه امیل لا نه روکته هغه لور خو مې ولا پیسې ډېرې په چوکه چوکه ګټلې وي خدای ته وګوره که چا سړي مال خپل امیل راکې دا سړی وای دا مسافر چې مې واورېدل په مخه ورپاڅېدم مې بابا جي مبارک ته شه دا امیل نښه خولی شي او دا کاغذ دی د پلانکي دکاندار نه مې اخیستی دی مې وکت د هغو امیل مې وله ورکړه بابا دومره خوشحاله شو چې ما له 1500 روپۍ هم راکړې چې ها دا والا مې نه پیسې نه علم دا خالص د خدای د رضا دپاره ما تاله درکړه ته خدای نه وې خبر دا خو د زرګونو 1 روپۍ نه علم پیسې مې بابا ته واپس کړي بابا میل واغېسته ولاړ خوشحاله شو بلا دعاګانې راته وکړې ماوی دا عمل پردې دی بروسه په الله پورا په خدای ومن یتوکل علی الله فهو حسبه قرآن حکیم کې الله وی په ما بروسه کو زه کافي مې د خدای بنده په ما بروسه وکړه هر څه خو ما سره دي هر څه خو ما سره دي کافي مزه وی سموده چې تیره شوه نو لکې مې رالل چې راشه بنده دې خپل وطن ته لاړ شه او چکر خو لګوه ځان خو دې بیت الله ته وقف کړی دی دلته پروت دی خو زه راشه او خپل وطن ته لاړ شه او چکر ولګوه هغه د پلار نیکه کوڅې خو به ووینې کلي به ووینې بیا به راشه لکې مې کلي د سودا راوچته شوه د کلي شوق راوچت شو 200 روپۍ مزدوري مې وکړه ټیکټ مې ځان له واغېسته کشتۍ ته وختم دریابي کشتۍ ته وایي چې کشتۍ دې منځ ته ورسېده په طوفان راغی کشتۍ غرقه شوه چې غرقه شوه څوک مړه شو څوک په یو تختې پورې نښتې دي څوک په بلې تختې پورې نښتې دي وایي یو غټه تخته وه زه په هغه تخته پاتې شوم هغې پورې مې ځان کلک کړه اتشته چپې وړي ځي چپې ورکوي یو جزیره وه هغې ته ورسېده او چې څنګه ورسېده نو زه ترې کوشم خلکو م رامنډې کړه چې کشتۍ غرقه شوې ده خو د یو ځای بل ځای کلي پاتې شو چې ما دا کم خوا رالم خدای زه خو خپل وطن ته تلم دا خو پوه نه شم چې په کومه جزیره رالم او کوم ځای ته رالم نه راته وطن اوس معلوم دی او نه راته پته لګي اب جزیرې ته لاړم هلته یو کلی و کلي ته ورغلم ستړی مې یم خلکو ته مې ال وي چې دا چلو شو خلکو لم را باندې وسوځېده نو یو جومات ته ننوتم چې داسې هم د جومات سړی ما او راشه د جومات ته به ننوځم په دې کې ورځې شپې تېرې کړمه بیا به معلومات کوو چې دا کوم علاقه را زما کلی کوم ځای وی چې جومات ته څنګه ننوتم او جومات کې کېناستم نو د مانځه څوک نو زه ور مخکې شوم خلکو ویل مانځه څوک نشته امام صاحب څوک مونځ نه شی کولی وی زه ور مخکې شوم مخکې مې مونځ وکړو وی د خلکو زما قیرت خوښ شو او زما مونځ یې هم خوښ شو یو ورځ یې لکه د کوم ځای یاره زه خو د پلان کې خو هغه خو د دنیا هغه ګوټ کې د ستا علاقه دلته څنګه راغلې دقه چل ټوله قصه مې ورته بل وایي هلکه کلي کې مې څوک نشته نه مې پلار شته نه رور نه بچي نه ښځه نه تربورست شته بس بیت الله کې پروت وم او بس ما وی راشه د خپل کلي سیل به وکړي بیا به راځئ هلکه ګورې زمونږ امام نشته زمونږ یو امام هم مړ شوی دی خوښه دې نه ده په کلي څه کړم دلته امامتي کوه که نه ثواب به دې کېږي ډوډۍ به مونږ درکوو جامې به مونږ درکوو اوبه مونږ درکوو ما وی لا ښه خبره ده جومات کې امام شم خلکو ته مې سبق شروع کړ ماشومان مې شاګردان شو د خلکو هم خوښیم تمام خلک خوښ شو قدر عزت مې کو چې څو ورځې تېرې شوې نو چا وی واده نه کې ما څه بده خو به ني اوس بشیر جان ته مې وویل که بشیر جانه واده نه کې نو دی به وایي چې پرون دې کړی ولا نو ښه به وه څه بده خو به ني نو واده نه کې یاره څه بده خو به ني یاره دلته زمونږ امام استانه مخکې د دې جومات امر شوی او د هغې یو لور ده او ډېره ښایسته ده ښکلې ده او ډېره نیک سیرته ده کور نه بار نه راوتې نو که دې خوښه یم تا ته یې په نکاح کوم ډېره ښه ده واده شو چې واده شو او د واده په شپه د خپلې ښځې ته ور مخامخ شم او ور نږدې شم چې څه ګورم چې هغه عامل چې ما مونتې و هغه بوډا بابا له مې ورکړی و هغه د هغه جینۍ په غاړه پروت دی سوچ کې پرېوته ښځې ما ته وایي ته ما ته امیل ته څنګه نیغ ګورې مې ښځې یو سوچ کې پرېوته په سترګو دې چې ته امیل جوړ نه ولیدې ما ته نه ګورې امیل ته ګورې مې ښځې یو سوچ کې پرېوتم دا کوم ځای و دا امیل وی دا ما د چرګ واګې جمع کړی او ما پیویو
څه ورته وایي پرتو غاښونه جوړ کړي او هغه پیسې مې جمع کړې زما یو بوډا بابا و د دې جومات امام او په آخره کې په سترګو ړوند شوی مو هغه حج لته مې بابا ماله به امیل نه وړی نو چې پلار مې راغی راته وی چې بچې امیل مې دله واغش خو رانه روک شو او ډېر خپه وم او په دې خپه ومه چې خدای زه کلي ته لاړ شم نو زما لور به نیغ نیغ ګوري چې زما له به پلار امیل نه وړي اخو روک شو چغې مې والي چا سره نو اخره کې یو ځوان وی چې او ما سره دی ما مونتی دی نو رالی راکړ نو بیا راله پلار راوړو ګویا دا مې د پلار نه روک شوی او یو نیک سړی خدای دې ښه ساتي هغه عموم ته ما پلار دی ورکړم او پلار مې تر مرګه پورې هغه هلک ته دواګانې کړې دي او پلار مې وی چې بچې که دغه هلک ما ته په ګوتو راغی یا راته راغلی نو بچې ډېر نیک ورته مې ورته ودولې ستا نکاح مې ورسره کول ته څنګه دی امیل ته نیغ نیغ ګورې نو د هلک ورته وایي وی ښه زه هم هغه یم چې دا امیل چا مونتی و او ستا پلار له مې ورکړ په خدای بروسه وکړه امیل والا خدای واپس راوست خو تش امیل نو ښه سره د ښځې والا خدای واپس راوست او سره د امامتۍ والا خدای واپس راوست او سره د کوره د هغه امام صاحب دغه لور کورم دده شو کور یې وګټه ښځه یې وګټله امیل یې وګټه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله بروسه کوه الله دله کافي دی بس سوچ مه کوه زمونږ په خدای یقین نشته اسباب به استعمالی ګورې د دې دا مطلب نه دی چې اسباب به نه استعمالی نه دکان به کې که یو سړی دا وایي مړه بس کور به ډډه وم په الله به بروسه کوم که دا خبره غلطه ده کور به ډډه وم او په الله به بروسه کوم که نه دا خبره چورلټ غلطه ده امام احمد ابن حنبل نه چا تپوس وکړو وی یو سړی دی هغه دا وایي چې په خدای بروسه کوه او کار روزګار نه کوم بس روزي رسان خدای دی الله به یې راکوي نو احمد ابن حنبل ورته وایي دا سړی بېوقوف دی دا قمقل دی ولې قمقل دی ځکه چې نبی علیه السلام غوندې لوی متوکل بل څوک نشته او حضور پاک فرمائی ان الله جعل رزقی تحت سیفی چې زما روزی خدای زما د تورې لاندې مقرر کړی ده حضور پاک وی زما روزی زما د تورې لاندې خدای مقرر کړی ده په توره جهاد وکم نو غنیمت وګټم دغه زما روزی ده نو پیغمبر خو روزی په توره حاصلی خو جهاد کوي او د جهاد په ذریعه والا خدای ورکوي نو پیغمبر کسب کوي داود علیه السلام بس غره جوړولې ډوډۍ به پې ګټله قرآن حکیم کې الله فرمایي داود علیه السلام غره به جوړولې او په هغې به یې ډوډۍ جوړوله ځان دپاره نو دا به نه وی چې په خدای بروسه دا معنه چې کټ کې کېنه او خدای به یې راکوي کولی شي داسې قسم د الله په ذات چې داسې هم کولی شي کټ کې کینو هم داسې هم دله خدای در کولی شي خو کوي نه داسې په خدای به تجربې نه کوي یو سړی و هغه هم داسې تقریر چې تر امبولانس به اورېدلی نو پرې پوره پې نه شو لکه بس په الله بروسه کوه خدای به در کوي زه در ګورم چې مال خدای را کوي او که نه را کوي نو لږ ورپسې تیز لاړو یاره وایي که خدای نی را کړی نه به خورم نور پسې نورم لږ تیز شو یاره که دې خولې ته یې راله نی را در نه کړې قسم په خدای که پېشخوانه مو وه باید سړی جذباتي وي اوس د خدای کار څه دی چې تا له خولې در وړي خدای وایي ما خوله در کړې ده ما خوله در کړې ده خوند پې وی وه که نه وی مه ما خوله در کړې ده که ابراهیم ابن ادهم نه دی یو خبرې پسې بل نه را یادېږي ابراهیم ابن ادهم هغه ته چا وی بادشاهي دې پرېښوده او د دریاب په غاړه ناستې روزي څوک درکوي الله اکبر ماشاءالله دا ښه سوچ مجیبی دریاب په غاړه ناستې روزي څوک درکوي هغه وی دا خوله زما جرنده ده دا خوله څه شی دی جرنده ده په دې ته غنم میده کې په دې ته جوار میده کې نینې پې میده کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو سړی راغی نو د ګیله غوندې وکړي غاښونه مې خراب شو بوډا غاښونه مې خراب شو صاحب ټول غاښونه مې ووتل نو مفتی شفیع صاحب خو خیال سړو هغه ورته وی اتیا کاله دې په پټنونو اوړه مې ډوډۍ خوړه
اتیا کال دې په د دنیا سیدونه معده کړل، نور ته څه غواړې؟ څو ټنه خوراک دې په معده کړه، څوم ټنه نینې دي، وږي دي، ډوډۍ ده، غوښه ده. نو اتیا کاله دې په یو جنس نه په شلګونو جنسونه داسې کړل لکه په جرنده چې شی معده کې نور د غاښونو نه غواړې څه بس یې کاکا ده. دونه خو چې پله مو ګرځي هغه غټ د اوسپنې د کاڼي پل نه هم سولیږي. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وایي هغه سړي ته وایي خدای روزي د کوم ځای نه درکوي؟ وایي جرنده خدای ماله راکړې ده، دا خوله جرنده ده. نو چې جرنده یو سړی جوړه کړي نو دانې به ورچي که به ونه رچي؟ نو چې الله جرنده راکړې ده دانې به هم راله راکوي. خدای ابس کارونه نه کوي، دا ماشومان ابس کارونه کوي. کوټګۍ جوړه کړي ولته ورکړي روانه کړي، ګوډۍ جوړه کړي ولته ورکړي خوی غورځوي. نو دا ابسیات الله نه کوي، دا بنده کوي. نو خدای ماله جرنده ابس وله نه ده راکړې چې جرنده یې راله جوړه کړه د دانو غم به یې وله کړي. دا عقیده وساته، دا یقین. نو خدای کولی شي نو دغه کاکاجي قسم وخوړه چې خولې ته دې نه راکړې که مې پېشخوانده مه وه. نو د خدای څه کار دی؟ شخوان وی ووه که نه وی مه وه، ځان له ګټې وکړه او که نه ګټې مه ګټه. خدای پاک دا خبره ستا څه نوکر دی عیاذا بالله. دا له اخلاص درکړه، خپې درکړه، دلته کسب کوه. خو الله وی ورېږم داسې د سره کوم. نو دا غریب اوږې شو اوږې شو، دلته خو بچي به ورته مینت کوي چې بابا خدای ته وګوره ډوډۍ وخوره. ښځه به ورته مینت کوي، خړه خپه کېږي. نو د نر بچي دا کار وکړه چې ته یو جونګړې ته لاړ د دریاب غاړې له چې دلته به مې خلک سبا تنګوي، وخوره وخوره وخوره، راشه یو غاړې ته وځه بس کې راکړه خو خورم، خولې له یې را دننه کړه شخون وام او که را دننه یې نه کړه لوږې له دې مړ شو. دریاب غاړې سره جونګړه کې دیره شو، لوږې تېرېږي او خېټه چغې وایي او لوږه زیاتېږي. خدایه سړي موس قسم خوړلی دی په بانه دی خو چل نه ورځي چې اوس څه وکړم. دی کې د شپو چې شپې غلو غلا کړې ده، چې غلا کړې ده پې باران شوی دی. هغوی نیغ راغلي چې کتلې دریاب په غاړه جونګړه دی ته ور دننه شوي دي. چې راشه دې جونګړه کې به یو پوټې به باران نه هم بچ شو، د خپل مال به هم تقسیم کړو. جونګړې ته ورو دا یار پکې پروت دی، هغې ورته شونټی ووایه هلکه دا څه کوي؟ او دی پروت دی او د لوږې پته خو لګي، د مخ نه مو ته پته ولګي چې سړي خو مخ چې پړ دی، نه لاس رقي نه خپې او نظر هم ګډوډ دی، دا مړ نه شي. هغوی چې هغه کوم غلا کړې وه هغه خوراک یا خوړه نو ده ته وي کاکاجي ته هم لږه خوړه، دې کوم ځای خورې؟ هلکه وخوره که نه نیکبخته شبه نه خورې. اخره کې هغه د غلو سرداره ملګرو ته وایي چې دا سړی یخنی والی دی عمري، او که دې مړ شو که نه نو که سبا مونږ چتم په غلا کې ګیر شو نو وي به چې سړی هم تاسو وجلی دی، په مونږ تین کېږي. او د خدای د قهره یره ده ولږې ګرمو نو اور یې ورته بل کړی دی، اور یې یخ شي. چې اور یې ورته بل کړه بیا ورته وایي خوره که نه وروره؟ دی نه خوري. د خو قسم کړی چې خدای خولې ته دې نه را دننه کړی چې خوند کم دی، ړې ګهریږي خو قسم یې کړی دی، قسم را ټینګ کړی دی. هغه د غلو هغه ملګري وي هلکه داسې کار دی نرم خوراک وله پوخ کې او دا شیک لږ هغې وله الوا ملوا برابر کړی خوره دی بیا نه خوري. یو پکې وي داسې کار کوو د جامې کیلي شوي دي، نو دا جامې وله په زور وازو، یو نوړی وله په زور په خوله ورمنډو، نو چې دا یوه نوړی باندې جامې وګرځي که نه باقي په خپله خوري. دا څاروی چې کله ناجوړه شي که نه نو دا زمیندار وله خوله وازه کي په زور خوراک ورمنډوي چې دې شخون ووایي لږ. نو چاړې راغشتې ده او په دې خوله کې وله اوس ونډه کې دا خوله وله وازه کړو، یو نوړی وله په خوله وردننه کړو، خو چې چاړې وله خولې ته نږدې کړې نو ده خندلې دي، ویې خندل، خندا ورله. د غلو سردار کوتک ته ګوته کړه چې ورېږه ستا دا مازدیګر څه وامه دا خدای بیخ وباسه، مونږ په دې نخرې دې شروع کړې دي، کله ته اور بلو، کله دله ګرم پخو، کله دله نرم پخو، کله دله کلک درکو، او نخرې دې دا خو ټیک ټاکې. هغه ورته وایي داسې کار دی خوړی شم دا خوراک. ما الله سره دا یو قسم کړی چې خدای دې خولې ته دې نه را دننه کړې نو شخوند به پې ونه وامه. ما تجربه کوله نو واقعي که نن ما له خندا نه وې راغلې که نه نو دا خوراک هم راله په دا خوله کې را منډه. کولی شي الله، دا نه چې نشي کولی، کولی شي الله. حضرت سلیمان علیه السلام د دریاب په غاړه ناست دی، سوچه د دریاب په غاړه، او یو میږي په خوله کې د اونې شنه پاڼه نیولې ده،
سلیمان علیہ السلام خو میګو به مو سره خبرې کول، مرغانو به هم خبرې کولې، په هغې به پوهېدم. نو چې میږې ورو روان دي، دې غلې ناسته جوړېږي، دې میږې اندازه علم چې دا څه کوي. نو دا میږې د دریاب غاړې ته ورو شنه پاڼه پوټینۍ خوله کې نیولې ده او دریاب غاړې ته ورورسېد. دا غټ میږې چې ورورسېد، یو چیندخ ناستو، دا میږې د هغه چیندخ د پاسه وروخت او پاڼه په خوله کې نیولې ده. او چې پاڼه خوله کې نیولې، چیندخ د پاسه شو، ناګهانه چیندخ ورو روان شو، او چې څه منځ لاړ، چیندخ غوپه وواله. خدای هغه میږې خو ډوب شو، غرق شو. چیندخ لاړ غوپې وواله. لږ ساعت پس چیندخ راووت، میږې هماغه په شا سور دی، او چیندخ نیغ د دریاب غاړې ته راغی، میږې تېکو شو، نیغ روان شو. وایي دا خو کمال و. سلیمان علیه السلام تپوس وکړ د هغه چیندخ نه. اوس خبرې خو کوي حیوانه، قرآن کې راځي. هدهد به ورسره خبرې کولې، ملا جرګک میږي ورسره خبرې کړې دي. قالت نملة، هغه یوه میږی نورو ملګرو ته وایي ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده هم لا یشعرون. اے میږو سړو کې دننه شئ، سلیمان او لښکر یې را روان دی، ګورې په ځان نه پوهېږي، غرق هم نه کې. فتبسم ضاحکا من قولها، الله وایي چې سلیمان علیه السلام د میږی خبرې واورېدې نو ویې خندل. په خبره پوهېده، اورېدې. قرآن وایي زه نه ویم. چیندخ نه تپوس وکړی، چیندخه وایه که نه د څه ماجره ده؟ وی دا د دریاب دی ویخ کې یو کاڼی دی، هغې کې یو چینجی دی، د کاڼي کې دا میږې پاڼه خوله کې راوالي او زما په شا د پاسه راسور شي، نو زه اقه چینجي له ورسومه، نو دا چینجی د دې میږي د خولې نه پاڼه ځان ته راکاږي، ویې خوري، نو خپل کاڼي ته واپس وردن نه شي، نو زه بیا بره راوخېږم، نو دا میږي بیا لاړ شي بله پاڼه راوړي. د میږي ډیوټي دا ده چې پاڼه راوړي، زما ډیوټي دا چې زه لاندې رسوم، او چې ویې رسوم نو دا کاڼې اوچوي چینجې ته راوځي، نو دا پاڼه ولا په خوله کې ورکړي، نو چې پاڼه واخلي نو په هغه کاڼې بیا یو ځای شي، نو چینجې پکې دننه شي. روزي رسان څوک؟ شوق سره ووایه، روزي رسان څوک؟ وما من دابة في الارض الا علی الله رزقها. په دا ځمکه چې کوم مخلوق دی روزي الله ورکوي. ته په ذهن نه وباسي چې روزي به رانه کړي، چې پیدا کړې مخکې د قسم په خدای د روزۍ بندوبست کړی، ته لا نه مې پیدا، روزۍ بندوبست یې دلته کړی، خو اسم در کولی شي، خو دنیا دارالاسباب دی. ګورې لاس پې به خوځی، نو که ته وایې چې زما د لاسو خپو خبره شوه، نو بیا په خدای بروسه د کم ځای نه شوه. بروسه درته وایم، لاس کې طاقت څوک پیدا کوي؟ او دا چې کوم دکان ته اویسته، دی دکان ته به د ګاک په زړه کې مینه څوک پیدا کوي؟ الله. دا د خدای کار شي. الله زما خو دغه وس خپل لاس پې مې استعمال کړ. الله زما خو دغه وس دی چې ما سودا راوړه په دکان کې مې واچوله. الله زما خو دغه وس دی چې زه مونځ کې ودرېږم، تا ته لاس نیسم چې خدایا بچي نار، بچی وږي، ښځه وږي، زه وږي، زما دغه وس دکان مې وکړه، باقي خدای روزي رسان دی. نو بیا به د خلق اوړه کې خدای اچوي چې ورشه دنه سودا وکړه، د خوله کې به خدای اچوي، الله به ستا سودا کې برکت اچوي، د نورو نه به یې ښه خرڅوي، څښاکۍ به یې درته نه، خرابۍ به یې درته نه، او هغه لږو پیسو کې به الله برکت ایږدي. دې ته توکل وایي. او چې څوک وایي چې نه زه اسباب نه استعمالوم، کټ ته بالښت ته ډډه به والي، او خدای بس توکل په خدای کوه، دې ته توکل نه وایي. ښه، دا خو د اسبابو تعطیل دی، اسباب به نه معطل کې، چې رسول الله مبارک وایي زما رزق زما په توره کې دی، او داود علیه السلام غره جوړی، نو ته به کار نه کې؟ نو کار به کې، او د کار نه پس په دې خپل کار په دکان کارخانه به بروسه نه کې، بروسه به په چا کې؟ مثال به درکړم چې ته به پیش. یو سړی ډاکټر لځي علاج دی کوي، نو علاج خو ډاکټر کوي، ډاکټر لبځي، خو دا جوړون کې ډاکټر دی که الله دی؟ اوس که ډاکټر ستا په بیماری پې نه شو، بیا به څه کېږي؟ ستا یو بیماری ده او ډاکټر د بلې بیماری پوه نه شو، انسان دی عقل دی.
ستا په بیماری رو ډاکټر پوه نه شو بیا به څه کوې تاله د بلې بیماری دارو درکړل اپریشن یې د لو کو ضرورت دی نو بیا به څه کوې او اپریشن یې د لو که ډاکټر غریب خو هغه ستا بیماري داسې وه چې هغه اپریشن سره نوره زیاته شوه اوس به څه کوې یاره دارو یې هم درکړل دارو در باندې ریکشن وکړه انجکشن یې درته و هغې ریکشن وکړه هغه دارو یې هم درکړل ټیکه مو خو هغې فایداډو در نه کړه جوړ نه شوې نو ډاکټر که سړی د مرګه بچ کولی شو او دا شفا د ډاکټر په لاس کې و د زوی به نه مړ کېده د ښځه به نه مړه کېده د پلار به نه مړ کېده د مور به نه مړه کېده دی به په خپله نه مړ کېده نو ځان نشي بچ کولی نو موتا به څه بچ کړي نو علاج سنت دی ډاکټر له وځي خو دا به نه وی چې د ډاکټر جوړ کړم دا به نه وی د دارو جوړ کړم داسې به وی چې الله د ډاکټر په لاس کې او په دې دارو کې زما دپاره شفا واچوله دقه رنګ خپل روزګار به کوې او خپل کاروبار به کوې دا به نه وی چې روزي د کاروبار کې ده دا به نه وی چې روزي زما په د ځمکه کې ده زما په د کارخانه کې ده دا به وی چې زما په دې دکان کې په دې کارخانه کې په دې پټي کې دا رزق څوک اچوي الله اچوي ومن یتوکل علی الله دا اسباب باندې باور به نه کوې اسباب زمونږ د طالبان وی مؤثر حقیقي به نه ګڼې او په اسبابو چې کومه نتیجه مرتب کېږي دا به الله ته سپارې نو شیخ کردي خپلو ملګرو ته وایي چې او مونږ خو غلاګانو پسې ګرځو دا د الله خو دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي نو دا مونږ ولې غلاګانې کوو ملګرو ته یې توبه وباسو توبهګار شو صاحبه ښه مضبوطه توبه یې وایسته او چې څنګه توبه یې وایسته او توبهګار شو چې نن نه پس به غلا نه کوو او قصد یې وکړه د دې خبرې چې څومره مو غلا کړې ده مونږ ته معلومه ده چې د چا نه څونه کړې ده زه خپله مزدوري روزګار کوو چې هغې له ورکړو چې غاړه خلاصه شي اخرت ښه شي او زه حج د بیت الله له زه چې ځو بس ټول توبهګار شو او هغه ډاکو یې مشر شو نیک شو او بیت الله له لاړل یو کلي کې شپه راله ملګري ورته وایي چې لږه مزدوري کول غواړي چې دونه یو جوړه جوړه جامې خو پیدا شي که نه ځکه د غلا هغه شي خو مونږ واپس که چې دونه څه ناڅه مونږ له څه جوړې خو پیدا چې بیت الله له خو پکې ورسو یو کلي کې شپه شوه واوره څه چې کلي کې څنګه شپه شوه او جومات کې دوی وده شو چې کلي کې شپه شوه او په جومات کې دوی څنګه وده شو یو زنانه راله جومات ته د دې شیخ کردي نوم یې واغېسته وی پلان کې پکې څوک دی دا وله بند کړه وی پلان کې پکې څوک دی د وطن نوم واغېست د کردستان کردي وی زیمه اوهو وی زوی مې مړ دی 3 ورځې مخکې وشوې 3 ورځې وشوې د هغه جامې دی او د هغه پیزار دی پاتې دی بیګا مې رسول الله مبارک په خوب کې ولید او رسول الله مبارک راته فرمایل چې د زوی دا جامې او دا پیزار او صادر چې څومره دي که نه دا به غونډ راوالی او یو سړی دی جومات ته راځي د کردستان پلان کې نوم دی او توبهګار دی د ګناه نه دا ټوله غله ورکړه دا وله بیا به دله بندوبست رب العالمین کې یو سړی په کوفه کې و قرضدار یې ډېر زیات نو قرضدارو تنګ کو نو بصرې ته وتښتېده بعضې وخت کې یو سړی کار کوي سمې نه خوري یا خدای چې څه ته لاس اچوم سمې نه خوري دا د الله ازمایش یې ښه او دا څه وخت دپاره دا خدای ټیک کوي بیا خو په تا الله ازمایش کوي چې ته ما ته رجوع کوې که نه کوې ما ته جړا فریاد کوې که نه کوې ما له تهجد له پاسې که نه پاسې زما ذکر و اسکار ما ته کوې او دا په هغه سړي راځي چې چا زړه کې د الله سره مینه وي چې د خدای نه لري په هغه د ازمایش څوک نه الله نه کوي دکان به نه چلېږي خدای پاکه اړو دکان نه چلېږي خدای پاکه چې څه ته لاس اچوم بس تاوان دی خدای چې څه ته لاس اچوم بس خرابېږم نو دا بعضې وخت کې په انسان الله ازمایش کوي دې دپاره کوي چې دې ما ته راجي شي وجاړي لږ ما ته نفل وکړي روجي ونیسي تهجد له پاسي او ما ته لږ غوندې وجاړي د ازمایشي څه وخت دپاره بیا خدای سم کړي نو دی چې جومات ته ننوت نو بصرې ته وتښتېد چې دلته مې څوک نه پېژني بلا قرضونه څوک تنګی مې خلک نو چې جومات ته ننوت نو الله ته یې لاس اوچت کړه یا خدایه زه خو تا ته پته ده قرضدار او الله دونه قرضدار یم چې 1000 شرپۍ ډېر شی 1000 شرپۍ دي را باندې
او قرضداري مې کنځي ښځه او لور راله کنځي او الله داسې هم نه ده چې زه کار نه کوم خو چې کوم کار ته لاسه چومړو درک مې نه لګي نوکه مې نه لګي نو د الله ته وایي یا الله تا ته خو مې ډېر سوالونه وکړل خو الله نن درته یو وسیله پیش کوم ای د الله فرشتو تاسو خو جومات کې موجود یې فرشتې خو جومات کې وي ته خدای خاطر وکړې چې الله ته زما سپارش وکړې ای د الله فرشتو د خدای خاطر وکړې چې زما الله ته سپارش وکړې زه خو برباد شوم وده شو چې وده شو او سار را پاسېد یو تاجر راغی یو سوداګر هلکه پلان کې څوک دی وی زیم وی دلته راشه دا 3000 اشرفۍ والا ته قرضداري که نه وي او دا 1000 قرضونو کې ورکا او دا 2000 ځان له کاروبار شروع کا او چې کله دې ډوډۍ خلاصېږي زما دا نوم د پلار مې دا نوم دلته راځه زه به در کوم دی ورته نیغ نیغ ګوري ته چا خبر کړې تا ته چا ووې وی بېګا مې رسول الله مبارک په خوب کې ولید او ما ته وی چې مسافر دی او الله ته ډېر عجیبه سوال کړی دی او د الله فرشتو الله ته فریاد کړی دی نو ورشي یو 3000 دینار ولا ورکا او دقه ورته وایي چې 1000 د قرض کې ورکا په 2000 باندې ځان له کاروبار شروع کړه او دا ورته وایي چې کله د جت پیښېږي مال راځه او سړی ورته څه وایي او وایي ښه الله سره مې دومره نسبت پیدا شو تا ته به سوالونه کوم تا له به راځم نه راځم بس ما زه یې ومونته لاړه غزر اشرفۍ قرضدارو له ورکړې او په 2000 خدای کاروبار او دونه کاروبار کې خدای برکت واچو چې د کوفې د مالدارانو نه مالدار ته خدای جوړ کړ خیر خبره خو مانه بل طرف ته لاړه شروع کړه مارونو په دې ځان پوه کې د شریعت مسله درته کوم نه روه سپېری نه شپه سپېری نه میاشت سپېره شته سپیروالی او نحوست د انسان د عمل سره تعلق لري انسان که په خپله بدبخته دی او د خدای نه لرې دی او نیک عمل نه کوي نو دا سپیره دی شقي ورته وایي او دې انسان ته چې کوم عذاب خدای ورکوي او په کومو ورځو کې خدای دل عذاب ورکوي نو بعضې وخت کې غیر ورځو ته هم په قرآن شریف کې سپیرې ویلې شوي دي فی ایام نحسات خو علما لیکي وی دا د ورځو خپل نسبت نه دی ورځې بختورې دي خو دا خلق سپیره دی په دې سپیرو خلقو سپیره عذاب راغی ځکه دې ورځو ته نسبت وشو څوک د نهې په ورځ جامې نینځي وي دا سپیره ده راپورې څوک د جمعې په ورځ جامې نینځي وي دا نیستي پیدا کوي دا ټولې غلطې خبرې پخوا چې به خلک رالل د کور نه به سار وختي راووتل نو مارغه به په څانګه ناستو نو هغې ته به څادر وخوځه او هغه به پر کړې نو که ښي طرف ته به یې پر وو یاره وي که خیر ورځ بختوره دا کار به کوم او که مارغه به ګس طرف ته لاړ نو یې ورځ سپیره ده دا کار به نن نه کو دا په شریعت کې نشته بلکل بختیاورتیا او نیک بختیا دا د انسان د خپل عمل سره تعلق لري او که کله د زړه له داسې څه خبره راله وسوسه نو په خدای باور کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا عدوا مرض د یو نه بل ته نه لګي خو د دې په معنا ځان پوهېږي دا مطلب نه دی چې مرض جراثیم نه منتقل کېږي نه دا مرض جراثیم د یو نه بل ته منتقل کېږي ځکه رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل فر من المجذوم فرارک من الاسد وی چې کوم انسان ته د جذام مرض لګېدلی دا د هډوکو یو خاص بیماری ده وی ردنه تیښته کوه او داسې ته تخته لکه د زمري نه چې تختې دې نه دا معلومیږي چې مرض د جراثیم د یو مریض د ده نه اوچت شي نو د روح کې وردنوځي نو دا مرض ورته لګي چې چا زکام وسوکوالي او هغه د روح سړي په مخ کې پرنجو کې انټوشي وکړي جراثیم هلته لاړ شي هغه هم په زکام ولګي یا دې زمانه کې د زیړي بعضې بیمارۍ دي هغه انجکشن چې تا پې زیړي لستنې والي دي هغې باندې چې روغ سړي له انجکشن ووایي نو بیماري هغه ته منتقل شي
و رسول الله مبارک د خبر مقصد سره ادا چې دا د دې بیماری خپل تاثیر نه دی چې دا مرض لګي، دا خدای پاک کله د مریض نه مرض بل خوا ولګي او کله ونه لګي. دی لومبي ته دا مرض چا لګولې دی، زه دې دویم ته خو د دې لومبي نه ولګېد. رسول الله مبارک فرمایي یو سړي ورته وی مونږ خو اعلی اوښاني خشته ښکلې او بعضې اوښانې چې هغه خارخ والي، نو دا ښه اوښ په دې خارخ جنو اوښانو کې چې وردن نه کو نو دته هم د خارخ بیماري لګي. نو حضور پاک وی فمن اعدل اوله، لومبي ته دا خارخ چا لګولی دی؟ وی الله. وی دویم ته م خدای ولګاو، لومبي ته خدای بې د بل اوښ نه ولګاو او دې دویم ته خدای د دې اوښ د ملګرتیا د وجې نه ولګاو. لومبي ته زکام ولې ولګېد؟ د مخکې خو چانټوشې نو کړی، خدای ورته بالذات اولا نه ولګاو او دې دویم ته خدای د دې لومبي نه ولګاو. نو اصل بیماری راوستونکې یا بیماری د یو نه بل ته لګونکې دا الله دی. دا د دې بیماری خپل خاصیت نه دی، یعنې ډاکټران به ټول ناجوړه پراته و. بیا د بیماری خپل خاصیت نه دی چې دا بیماری ولګېده، نه، دا د الله کار دی. کله د دې مریض دا جراثیم هغه ته ولګوي او کله د ده جراثیم هغه ته اړو نه لګي او کله د ده جراثیم هغه ته ولګي، لیکن د هغه د خپل وجود طاقت قوت مدافعت دومره تکړی چې هغه ختم کړي، په هغه اړه اثر ونه کړي. او کله د هغه وجود کمزوري نو اثر پکې وکړي. نه دعا نو مرض په خپله نه لګي، خدای پاک د یو نه مرض بل ته لګوي. دې معنا شو. ولا طیرته او دام نشته دی چې مرغۍ ښي طرف ته لاړه نو کار دی ښه دی او که مرغۍ ګس ته لاړه دا کار دی خراب دی. ډېر خلک نن پالونه وباسي، پالګرو لځي، څوک ولا لاس ګوري او څوک مرغو والا دی پېښور کې ناست دی، مرغو والا بیل ناستی، هغه مرغۍ له ټریننګ ورکړي نو مرغۍ د پنجرې نه راوباسي، نو چې څنګه راوځي نو لیپاپا په مخوکه کې ونیسي کاږي، نو هغه ما لیپاپا وګوري نو په هغې کې داسې الفاظ ذکري چې پار چا پټ کېږي، پال به دله ګوري، مرغۍ چې کوم کاغذ راکاږي هغه به درته ګوري، څه به وایي؟ تا باندې خو کله کله پړه باندې سودا راځي، غم راځي که نه؟ نو غم په چا نه راځي؟ کله کله چې سار پاسې که نه، سار وختي د پاسېدو تړه نه کېږي. دا ټولې فارمولې بشیر جان کې شته. د ما پال کتلی دی زه، یا که مرغۍ د دغه لیپاپه رایستی ده او یاره د شپې هم کله کله راویښېږې بیا خوب نه درځي، نو دا خو تقریبا اکثر خلک داسې. او کله ورته یاره په وجود د کله کله سستی راځي، ښه کار ته د اړه نه کېږي، نو دا په چا کې دا صفت نشته. او کله ورته وي یاره کور کې هم څه کله اختلافات شته، کور کې اختلافات جګړې مګړې، نو خدای ته وګوره چا کره دا نشته، چېرته دې هم کله کله اړه نه کېږي. او چې خبرې کوي ګیره دې مړقي، چې خبرې کوي ګیره چا نه ړقي. دا څه خبرې؟ نو دا داسې خبرې په هغه لیپاپه کې لیکلي چې هغه په هر چا پټ کېږي. او ډېر خلک نن سبا چې ښه چاله لاړ شي نو بس لنډه خبره داره چې په تا چا جادو کړی، خو چې چاله ورغی بس لاس والا وګوري او په تا چا جادو کړی دی، نو دا ډس چې دی په چا مو کړو لکه چې په سلو ګولو دی وویشته، دا بیا د ذهن نه نوځي. چا در باندې یاره چا کړی دی؟ یاره صیبه یو توره ښځه خو تاسو کله 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 راځي که نه، ببر سر دی، نو چا کره توره ښځه نه راځي؟ ببر سر هم د ډېرو خلکو. ستاسو د کور نه ګس طرف ته یو کور دی او یو خزنانه ده، نو ګس طرف ته کله په یو شک کوي کله په بل شک کوي. خلکو له دشمنۍ پیدا کړي دي ظالمانو، خلکو له اختلافات پیدا کړي، خلکو له ذهني پریشانۍ پیدا کړي. پتا جادو دی، پتا کوډه ده. یاد وساتئ دین یو الله خبر دی. وی دا په پیریانو معلومات کو دام دروغ دی. مسله وره د قرآن مسله درته کو. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس شروع کړو، ډېر اعلی قیمتي او لګیا دي په پیریانو باندې خدمت کوي، او پیریان والا په دریابونو کې غوپې وي او د دریاب د ویښ نه ورله ملغلرې روباسي او جواهرات او کاڼي روباسي او ماربلې راوله راچلی
او قیمتي جماعت ته روان دی جوړېږي پیریانو ته وي دا راوړی دا پیري خوردې ته رسېږي پښتانه وي پیریانو ته غزنې څه دی جماعت نیمه نه ور واوړې دی کې د سلیمان علیه السلام مرګ ټیم پوره شو فرشته راځي قانون دا دی چې د پیغمبر سره فرشته د مرګ په وخت کې لږه غوندې مشوره کوي ټیم نه زیاتېږي خو دا د پیغمبر یو عزت دی فرشته والا راشي او ورته وایي ستا ټیم پوره دی څنګه دی خوښه ده دې دا نشي ویلي چې زما نه ده خوښه خدا را دی عزت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصائص کبرا کې سیوطي لیکلی دي چې کم وخت کې د وفات ټیم نو جبریل علیه السلام یو د مرګ فرشته ورسره ده جبریل علیہ السلام حضور پاک تا عرض کئی اللہ رسول دا ملک الموت تے دا مرگ فرشتہ را گلے دا اجازت غوانے وہ اجازت تے کہ وردن نشو نو ملک الموت ورتسوئی وی دا اللہ رسول استا ٹیم پورا دی دنیا کے سنگ دے خواہ دا نو دا جبریل علیہ السلام سر مشورہ کولا وتیو قتل دا مشورے پتو گئے وتیو قتل دا کمرگری دے چی سنگا وکما دی خمان اجازت غوالی نو جبریل علیہ السلام وتسوی وی دا اللہ رسول اللہ اختیار در کا خواہ دے خپل دا د دنیا جون دے وخت او که مرګ دے وخت او یو ټکی وورا چې ان الله يتشوق الى لقائک خدای پاک ستا ملاقات ته ډیر شوق کې دی نو چې پیغمبر ته تدوه چې الله دې ملاقات ته په شوق کې دی نو پیغمبر په دنیا بیا څه کوي نو فورا ملک الموت تو يمدل امرک کار دې چالو کا سو باسه په کومه طریقه او باسه نو خپل کار دې چالو کا نو پیغمبر ته چې دوه چې دغه جنت ته ور روانه دغه د خدای ملاقات ته ورته ور روانه نو د پیغمبر دنیا خټوله د کړهونو ده دنیا کې راغ جون خټول د تکلیفات او د کړهو سر ډک ته نو سلیمان علیہ السلام له مرګ فرشتہ رااله وستا ټیم پورا دی هغه وی الله دا بس کېږي ټیک شو زخه ټیم پورا دی مرګ ته خوشاله ځکه دا ما مرګ کو جنت ته او د خدای ملاقات ته او جمعات نیمګړې پاتې کېږي دې سره بسوکم الله ودا سیو کا چې ته په دې منبر باندې کېنه او دې ځنه ته یو کونټه اړه کا او دې خلق ته وای چې باس ما پسې بنور سوکم دنه ناراضي زب نگرانی کوم د دې جمعات زبا نگرانی کو او پیریانو تیوی تکلش مالا بسو کم نزدے نرازے کونٹے زن توالا او پاغی دا پاس سر کی خود او ساتے ہوا او پیریان لگیا دی کار کئی ڈبل کار کئی او دی شیشہ کے چرازی گوری نو منور تویہ لکا گوری اگا سلیمان علیہ السلام را تنیغ نیغ گوری خواہ شبه اگوی ندی خبر قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی رب العالمین فرمائی شپگ میاشتے علماء پاکستان سے اختلاف کئی پدی مودا کے پیریانو ڈبل کارو کا اول تسوڑا کی راضی گوری الکوی آغا دی نیغ نیغ راتا گوری کا نشبه ان خطی دی کار کئی جماعت مکمل شو چې جماعت مکمل شو نو لاندې الله د کونټه پا ویخ باندې وینو لګوله نو چې هغه وینو کونټه او خوړه کونټه ماته شو پریوتا نو سلیمان السلام لاندې پریوتا پیریان وی اوهو دم سوکل قرآن حکیم کې الله فرمایي چې کله سلیمان علیہ السلام مړ شو تبینت الجن لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في عذاب المهین غالبا اوہو اللہ وی که پیریانو سر دا غیب و علم وی نو شپگ میاشت بے ولی کار کاؤ سلیمان علیہ السلام کونٹے باندے مڑ پروت تے پیریانو تا پتہ نشتا نو سوکوی دا پا پیریانو معلومات کاؤ دا غیب و علم یو اللہ سر دے نے انسان سرشتا و نا پیری سرشتا دا اقا علم دے چی دا خدای زان سر ساتلے دے چلا ندے ورکڑے نو خبره مې دې پورې کولا زمارونو چې دا وسوسې وړ ترازی دي سر وسکو دا ډېر خطرناک وسوسې دي چې دا چا زړه ته بدا راځي او کده سره نوی یو ځای شوی دا بیماری براته نوی لګېدل د چا زړه کې بدا راځي او لومبه نظر مې په دې پلان کې ولګېد مړه ورځ پیره شوه د چا زړه کې بدا راځي پلان کې مې اشرا پورې پیره شوه څوک بداوي چې دا پلان کې روز را پورې سپیره شو او څوک دا پلان کې ساروی را پورې سپیره شو او څوک موټر را پورې سپیره شو څوک دا بادی را پورې سپیره شو او بعضې وي د انګور را پورې سپیره ده
असू क्लियर अदा यो बची चे बिशे दे करना बद्दा से स्पेर होंदे दी कारम समय न खुरी दमारुणो रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई दा पर शरीयत के निश्ता वाला सफर फाइनल लेडर क्या चलता है, ऐसे ही चलाऊंगा भाई यार। चलो ठीक है, लैडर बनता है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कोई कहीं पे लैडर बनेगी। ये कौन सी जगह? अच्छा तो वही है ना, इधर से हम आए हैं। ये क्या है भाई? वाह, यहाँ से हम लोग ने लैडर उठा लिया। वाह बंदी है यहाँ पर। ये क्या है? ओ भाई क्या बात। हट, अबे हट जा। ओ भाई क्या बात है यार। चल भाग 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 भाग, मजे हो गए भागो यार। और अब हमने इसके ऊपर चढ़ना है और शायद और ऊपर चढ़ना है। और अब अबे भाई इतना मुश्किल। ठीक है हम इसको कर देंगे। हम इसको किस बात करेंगे। ये अभी हमें यहाँ से जाना है। क्या हो रहा है? ये जो ये है ना, ये हमें उस तरफ को पुश कर रहा है और हमें यहाँ से जाना है। मुझे नहीं पता हम लोग कैसे जाएंगे। ये जो हवा है ना थोड़ी लेफ्ट तरफ, तो इसके लिए हम लोग गिर जाएंगे। लेकिन हम लोग नहीं गिरने वाले हैं क्योंकि हम लोग तो हैं एक्सपर्ट। हम लोगों ने बहुत से गेम खेले और अब हमें स्पाइक्स के ऊपर जाना है। मैं गिर ही जाते हैं तो हम इसलिए गिर ही गई। इसलिए मैं गिरने वाली थी और मैं गिर भी गई थी। अबे आराम से, क्या हो गया? इतना भी जल्द कैसे नहीं, आराम से। अबे गिर जाती जितना आराम मिलता है एक क्योंकि इसके बाद हमारी एक अपनी अलग सी मंजिल स्टार्ट है। आराम से मेरे से ना दिल ही निकल जाएगा अगर मैं हार गई तो। खैर हमारा गेम तो यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि हमारा जो है रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है। खैर हट भाई। अबे गंजे हट। अबे गंजे गई थी तेरे वजह से मुझे फिर से यहाँ से खेलना पड़ेगा। गंजे हट जा, तुझे समझ में नहीं आती गंजे। अबे गंजे तो मेरा भाई है ना, गंजा लगता है गिरने वाला। अरे गंजे नाच मत। खैर है तो फोन नहीं है ना, ओके। फिर आगे क्या है नाउ, और यहाँ से लाइडर जाएंगे। है हम वापस नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर हम लोग है। एक मिनट, मुझे पता था हमारा क्योंकि सेव पॉइंट सेट हो चुका था।